سلامونه او نیکې هیلې قدرمن لیدونکو، هیله من یم چې ټول به روغ او جوړ یاست او د ژوند چارې مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره مخ ته ځي. درنو لیدونکو، په تېرو لکچرونو کې موږ او تاسو د فلټرونو باندې بحث وکړ او یو څه موضوعات مو د فلټرونو څخه وپېژندو او ورسره اشنایي مو ترلاسه کړه. په ننني درس کې قدرمنو لیدونکو راځم په ورت او ډسټرویډ په دغې دوو موضوعاتو کې له تاسو سره بحث کوم. خو مخکې د هغه نه زه راځم خپل یو لوګو چې ما مخکې جوړ کړی و او تاسو سره په ډسکریپشن برخه کې د هغه لوګو لینک هم شریکوم، فایل او د دغه تصویر فایل او لینک هم له تاسو سره شریکوم. نو بنان راځو د خپل لوګو د خلاصولو لپاره اول فایل برخې ته راځو. په فایل برخه کې موږ او تاسو سره د پلیس امبیډډ په نوم یو آپشن ده، دې باندې کلیک کوو او راځو د خپل براوز څخه یا د خپل ډرایوونو څخه لوګو مو چې کوم لوګو چې ما تاسو ته په ډسکریپشن برخه کې لینک او فایل ایښی ده، تاسو کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ او ورنه استفاده وکړئ. دغه لوګو ته زه راځم د پلیس په واسطه دلته یې ځان سره راوړم. تاسو وګورئ دغه ده، موږ تاسو دغه ځای په ځای شو او راځو دا هم د سمارت آبجیکټ په شکل، په تېر درس کې موږ تاسو سمارت آبجیکټ ولوسته، دا هم د سمارت آبجیکټ په شکل موږ تاسو ته وګورئ راغی او دلته ورنه استفاده کولی شو. ښه، راځو قدرمنو لیدونکو د سمارت آبجیکټ نه په استفادې زه دغلته ځای په ځای کوم، لږ څه حجم ډېروم او انټر وهم. مثلا دا مې درته ځای په ځای کې وګورئ په ډېر په ښه کیفیت سره. خو راځو د دې نه یو کاپي اخلو او غواړو چې د ورت او ډسټرویډ له آپشنونو څخه استفاده وکړو. د دې د کاپي کولو لپاره راځو دغه لیر یې اخلو او په دغه مثبت یا پلس علامه باندې کلیک کوو. تاسو وګورئ د دې کاپي راغی او د موو بټن څخه په استفادې راځو دا ډریګ کوو. مثلا دا راوړم دغلته ځای په ځای کوم یا قرار ورکوم. ورپسې راځو په فایل برخه کې هم موږ تاسو سره په ایډیټ برخه کې د ایډیټ برخې نه هم موږ تاسو کولی شو چې دغه انتخاب کړو لیرې او کنټرول ټي باندې کلیک وکړو. ایډیټ برخه نه هم کولی شو چې موږ تاسو دغه ایډیټ کړو او د رایټ کلیک په واسطه موږ تاسو هم کولی شو. دلته تاسو وګورئ ډسټورډ په نوم یو آپشن ده او د ورپ په نوم. اول راځو دغه ډسټورډ باندې کار کوو، د ډسټورډ څخه په استفادې خپل دغه چارې مخ ته وړو. نو اسان ترینه لاره دا و چې لیر یې انتخاب کړئ، کنټرول ټي په واسطه کنټرول ټي چې کلیک کړئ بیا رایټ کلیک وکړئ پې او ډسټروډ باندې کلیک کوو او ورنه استفاده کوو. اوس راځو قدرمنو لیدونکو دغه شکل یا دغه لوګو خپل داسې غواړو چې په دغه ځمکه کې پروت ده. نو د دپاره د دغه څنډو څخه استفاده کوو، همدغسې دا هم لږ څه پورته کړم، دا هم داسې نو داسې حالت ورته قرار ورکوو چې دا د مثال په ډول په دغه ځمکه کې څنګه د پریوتي حالت لري. خیر دا لږ څه پورته کوم، تقریبا دغسې یو حالت یې ځان ته غوره کړم. دا هم که چیرې لږ مخته ویسو بده به نه وي. نو تاسو کولی شئ چې دغسې له مختلفو حالتونو څخه هماغه ځمکې ته په کتو دغه زوایا یې جوړ کړئ. اوس انټر پې کوو، تاسو وګورئ تقریبا لږ څه هماغه شکل یې ځان ته غوره کړ. بیا یې هم لیر انتخاب کړئ او د کنټرول ټي څخه په استفادې راځو لږ څه دا لویوو. تقریبا ښه شکل یې واخیسته، دا لوی شو. بېرته پې یو کنټرول ټي نه لیر انتخابوم، کنټرول ټي رایټ کلیک فلپ هاریزونټل ته یې وړم، تقریبا دغسې شکل یې ځان ته غوره کړ. انټر وهم. بیا راځو موږ تاسو قدرمنو لیدونکو دې ته کولی شو چې یو سیوری هم ورکړو، ډبل کلیک کوو د دې په لیر باندې. تاسو وګورئ موږ تاسو دغه صفحه خلاصه شو د لیر سټایل. راځو ښکته د ډراپ شیډو څخه په استفادې ډراپ شیډو د دغې اوپیسیټي او شیانو یې ښه دی. بلایند موډ یې هم بیا وروسته موږ تاسو جوړولی شو. خو راځم لږ څه دغه سیوري سایز سپریډ والی او ډسټنس یې لږ څه کوم، نوایز یې باید لږ څه ډېر شي او زاویه یې هم تقریبا داسې شی ده. اوپیسیټي دغومره به صحیح او زاویه یې لږ څه که نه وي د خوا ته به وکړو،
دغه زاویه کنې دغلته به صحیح اوکې وکړو. تقریبا ښه شو، مناسب راغی. اوس راځو د همدې بهرني لیر څخه په استفادې په دې باندې یو کلیک کوو، بیا هم یو کاپي اخلم، راوړم، دا ډرګ کوم او دغه پلس علامې باندې اضافه کوم. موږ تاسو ته یو بل کاپي د دې اخیستل کېږي، راوړم دا دلته ځای په ځای کوم، د کنټرول C څخه په استفادې دا وړوکی کوم، غواړم دغه خپل لوګو په دغه بوټ کې هم ځای په ځای کړو، د کنټرول او مثبت علامې څخه په استفادې راوړم، دا نږدې کومه، تقریبا دغه ځای کې قرار ورکړم، لږ څه نور هم موف کوم، لږ څه سایز یې وړوکی کوم، دغومره سایز به صحیح. اوس رایټ کلیک کوم پې، دا ځل یې د ورپ څخه استفاده کوم. ورپ علامه قدرمنو موږ تاسو سره داسې مرسته کوي لکه د یو پاڼې په شیر یا د یو پاڼې په څیر ووهئ. موږ تاسو کولی شو چې دغسې تغییرات هم راوړو په ده کې، بېرته کنټرول زیډ وهم. راځو اوس غواړو دغسې دا که چیرې تاسو وګورئ دا منحني حالت لري، انحنال لري تقریبا، د دې سره دغه ځای په ځای کوي او برابروي. دا لږ څه دې خواته وړم، دا هم بره وړم، تقریبا انحنایي شکل لري، دا لږ څه ښکته کوم، دغسې دا هم مخته وړم، ډېر به نه وي، دا یې هم داسې دغه بهرنی حالت لږ څه ښکته کوم، تنه داسې استفاده کوم، دغه سطحه تقریبا تاسو کولی شئ دلته هم لږ څه انحنال لري، دغه لږ څه دې خواته دنه باسو، دا هم صحیح. نو تقریبا زما په اند ښه حالت یې ځان ته غوره کړ. نو تاسو کولی شئ چې شرایطو ته په کتو ښه مناسب ډیزاین ورته وکړئ، انټر پرې کلیک کړئ، که چیرې پوه شئ چې دلته اوس مناسب واخیستئ، که نه بیا هم په یو انټر کنټرول ټي بیا ورپ باندې کلیک وکړئ، لږ څه نور هم ایډیټ پکې کوو، دغه لږ څه پورته وړم، دغه هم پورته وړم، دا لږ څه وړاندې وړم تر څو ښه حالت ځان ته غوره کړي. اوس انټر، اوس یې ښه حالت ځان ته غوره کړ. راځو لږ څه د لیول څخه او د هیو سچوریشن څخه د کنټرول وي څخه استفاده کوو، هیو سچوریشن یې ښه راځي، دا لږ څه بدلو. مخکې د هغه نه اجازه راکړئ چې سټروک یې بدل کړو، دغلته تاسو وګورئ د نارمال برخه کې سټروک یې تاسو وګورئ، مولټیپلای به ښیي زما په نظر، دغه مولټیپلای صحیح ده. بېرته د کنټرول یو څخه په استفادې کنټرول یو وهو، دې باندې انټر کوم لیر باندې، او د کنټرول یو څخه په استفادې یو سچوریشن یې فالوم، لږ څه دغه رنګ ته یې تغییر ورکوم، تاسو شدت هم بدلولی شئ، دغه حالت به غوره وي. تاسو وګورئ تقریبا زموږ او ستاسو دغه تصویر غوره حالت یې ځان ته غوره کړ. تاسو کولی شئ چې دلته قدرمنو لیدونکو د ایډیټ په برخه کې هم د سو آپشنونو څخه استفاده وکړئ، او دلته هم اگر که چیرې تاسو غواړئ مثلا د مثال په ډول تاسو غواړئ د خپل تصویر مکمل اجازه راکړئ زه د حالت څخه ووځم، که چیرې تاسو غواړئ چې د خپل تصویر بکګراوند به انتخاب کړئ، اجازه راکړئ چې زه سلیکټ انتخاب کړم. تاسو که چیرې غواړئ چې د ایډیټ څخه په استفادې خپل تصاویرو کې هاریزونټل ته یې واړوئ یا افقي برخې ته یا عمودي برخې ته، د ایډیټ په برخه کې دغه کارونه تاسو کولی شئ، او د فایل په برخه کې هم یا څو آپشنونه دي چې انشاءالله په راتلونکي درسونو کې ورباندې بحث کوو، ځکه زموږ او ستاسو د درس دغه حجم ډېر نه شي او موږ او تاسو له ستونزو سره مخ نه شو. نو په اخره کې له تاسو قدرمنو لیدونکو هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ. نو ښه وخت، ښې چارې، سلام.